السلام علیکم ورحمت الله وبرکاتہ. یو محترم پوښتنه کړې ده چې په یو مسجد کې ښیښې لګېدلې دي، هغه ښیښې کې د انسان ټول صورت معلومیږي، نو دا کې لمونځ کول څنګه دي؟ محترمه، که چیرې دغه ښیښې ستا توجه در غلطوي، نو بیا داسې ځای ته لمونځ کول مکروه دی. او که ستا توجه نه کې بندېږي، بیا پروا نه لري. دا داسې مثال لري لکه سړی چې خپلې سایې ته ګوري په لمانځه کې. نو که ستا خشوع او ستا توجه ته تاوان رساوه په لمانځه کې غلطولې، نو بیا مکروه عمل دی. که هغه ترتیب نه و، بیا نه دی مکروه. او بلکې په قیامه کې خو باید د سجدې او ځای ته وکتل سي، په رکوع کې د پښو وګوت ته وکتل سي، په اتحیات کې سینې ته وکتل سي. دا چې ته راپورته کېږه کښته کېږه، سترګې رواړې، هغه څه مشکل نه لري. مثلا په توا جلد 3 صفحه 412 په مفسداتو په مکروهاتو کې د لمانځه ته مفصل بحث ورکړی ده. والسلام علیکم ورحمة الله وبرکاته.